السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند به وئ. څنګه کولی شو پوه شو چې سمارټ مني یا هغه خلک یا هغه بانکونه چې ټریډینګ کوي بازار ته داخل شوي دي او بازار ته حرکت ورکړی دی. هغه کومې نښې دي چې موږ او تاسو ته د دوی د داخلېدو څخه وروسته په بازار کې معلومیږي. له دغو نښو څخه یوه هم اف ای جي ده، فیر ولیو ګاپ ده، یا هغه خلیګاه ده چې دوی په هغه خلیګاه کې آرډرونه بلاک کړي دي، که بای وي که سیل وي. که چېرته موږ تاسو وګورو دغه ځای ته که چېرته موږ تاسو وګورو قیمت راغلی دی پاس خواته، دلته سمارټ مني داخله شوې ده، دلته قیمت پوتلی. دغه ځای کې چې دي ټول بایران دي، دلته چې دي د دوی 1 میلیون 2 میلیونه 3 میلیونه 1 میلیارد 2 میلیارد حتی تر 500 1 ټریلیونه پورې دلته چې دي پیسې داخليږي، ډالر داخليږي، یورو داخليږي. دلته چې دي پیسې داخلي شوي دي، سرمایه داخله شوې ده. کله چې پرایس ځي پاس خواته بیرته دلته راګرځي، دلته د دوی پیسې دي. دلته داسې ده لکه دغه چې میز وي، پاس خوا یو توپ پې لګېږي، توپ چې ولګېږي پاس خواته بیرته زور ورکوي. نو دغه ځای چې دی د دوی دپاره یو چې دی یو ګاپ جوړېږي، فیر والیو ګاپ جوړېږي. دغه ځای چې دی تر ټولو قوي سطحه په بازار کې یو ډر بلاک دی، یو دغه ځای دی چې موږ تاسو دغه څخه کولی شو چې وکړو پوزیشن خلاص کړو. همداسې سیل خواته کینډل جوړیږي، سیلران داخليږي، بایران چې د زور نه لري د ځای نه دې ځای پورې قیمت پوتلی، بیرته چې دي سیلران کوي شوي تر دې ځای پورې بلته چې جوړ شوی د اف ای جي جوړه شوې ده. دلته سیلران کوي دي. که چېرته دلته راځي پاس خواته لکه چت ته یو د کوټې پاس چت ته توپ ولې بیرته لاندې مځکې ته ډېر تیز راځي، توپ ولې بیرته تیز راځي. نو دغه ځای چې دی دغه ځای د دوی لپاره چت دی، سطحه ده. بایران کوشش کوي دغه سطحه ماته کړي، پاس خواته آزاد شي. همداشانته سیلران دلته کوشش کوي چې دغه میز مات کړي، لاندې خواته راشي. نو دغه ځای چې دی چې دی د فیر ولی ګاپ دی د دواړو دپاره. راځو چارټ کې د دوی په اړه خبرې کوو. همداشانته مهمه خبره انشاءالله زه تاسو ته په اخر د ویډیو په اخر کې کوم، هغه د کوم فیر ولی ګاپ یا کوم ګپونه چې دي قوي دي، کوم ګپونه چې دي ضعیف دي، موږ تاسو دغه په اړه چې کوو خبرې کوو. همداشانته اوس که چېرته وګورئ لایف چټ کې که چېرته موږ تاسو وګورو دلته فیر ولی ګاپ جوړه شوې ده، ګورئ جوړه شوې ده، اف ای جي جوړه شوې ده. دلته قیمت راغلی بیرته لاندې خواته راغلی بیرته اف ای جي ته ټچ شوي. دلته خو دوی څه کړي دي، دلته دوی بازار دلته پیسې جمع شوي دي، ګوره تر دې ځایه پورې رسېدل دي، بیرته بیا ټیټ شوی، دلته اډر بلاک ټچ کړی، ته اف ای جي ډکه کړې هم ده، خو بیا هم سیلران کوي شوي دي خواته. اوس دلته ګوره قیمت بیرته ټچ شوی. که چېرته دغه موږ تاسو په 15 یا 15 دقیقو کې وګورو، بیا موږ تاسو ته څه کېږي ښه معلومېږي. لکه دلته وګوره دا 15 دقیقې دي، بیرته قیمت لاندې خواته راغلی دی، بیرته پاس خواته یو سطح کینډل ده، یو سطح اف ای جي ده، بیرته دې ځای ته چې شوی دی ټچ شوی دی، چې ټچ شوی دی بیرته بازار چې دی لاندې خواته راغلی، بیا دلته بله اف ای جي جوړه شوې. اوس اف ای جي تر اف ای جي فرق لري، یو ساعته اف ای جي، 4 ساعته اف ای جي او ورځنی اف ای جي، دا چې دی ډېر فرق لري. تر ټولو لوی ټایم فریم همداسې تر ټولو قوي حرکت یا تر ټولو ډېر اعتبار، څومره چې ټایم فریم غټ وي دومره اعتبار د اف ای جي د اډر بلاک او داسې د حرکت چې وي زیات وي. دلته نه بازار ګوره، بازار لاندې خواته روان دی، دلته بله اف ای جي جوړه کړې، دلته بله اف ای جي شاید جوړه شي، 28 نیم ساعت پاتې دی. که چېرته اوس 30 دقیقې وګورو، 30 دقیقې کې شاید دلته څه شی وي، دغه د اف ای جي جوړه شوې ده، 30 دقیقو کې اف ای جي جوړه ده، دلته اف ای جي جوړه، بازار لاندې خواته حرکت کوي. خو دلته اف ای جي څه فرق لري، ویک لري. د ځای کې ویک لري، دلته باید موږ تاسو دې سره چې وکړو ډېر فکر وکړو. کله چې ویک ولري پاس خواته ډېر ویک ولري، لاندې خواته ویک ولري، موږ تاسو پوهېږو چې څه دي بازار چې دی منظم نه دی، بازار چې دی په حرکت. دلته بالکل لاندې روان دی. اوس که دې خوا نه وګورئ بازار بیرته لاندې ځي، دغه ځای پورې شاید ورسېږي، بیرته بیا مقاومت وکړي پاس خواته، یا تر دې ځایه پورې یعنې تر 1 نه لاندې خواته راشي، دلته لیکویډیټي واخلي، بیرته بازار پاس خواته. کومه اف ای جي چې دا په کوم ځای کې موږ تاسو ته معتبره ده، دا تر ټولو مهمه خبره ده. ما ته وویل چې زه به تاسو ته وروسته چې وکړم د اف ای جي په اړه خبره وکړم چې کومه اف ای جي په کوم ځای کې چې ده کوي ده. که چېرته موږ تاسو دغسې یو چارټ ولرو، دغسې یو چارټ ولرو، بازار لوړ لو آر لو جوړوي، دغسې یو چارټ لرو. موږ تاسو ته دلته اف ای جي جوړه شوې ده، دلته جوړه شوې ده، دلته اف ای جي جوړه شوې، او بله اف ای جي موږ تاسو ته چې ده دلته جوړه شوې ده، په دغه ځای کې جوړه شوې ده، صحیح ده، دغه ځای کې. او موږ ته بله اف ای جي چې ده دلته جوړه شوې ده، نو د قیمت کې چې وګورو دلته جوړه شوې. اوس موږ تاسو ته په دې دریو اف ای جیو کې کومه اف ای جي ډېره قوي اف ای جي ده چې موږ تاسو کولی شو چې وکړو دغه څخه ګټه واخلو، یا موږ تاسو دغه څخه بای وکړو یا سیل وکړو. دا تر ټولو مهمه خبره ده. ما ویډیو په سر کې هم درته وویل چې که چېرته دلته پرایس دلته روان دی، اوس پرایس د دې ځای څخه حرکت کوي، دغه ځای ته رسېږي، دلته اف ای جي ده. اوس موږ تاسو څه فکر کوو، دلته موږ تاسو سیل اخلو؟ نه،
سیل نه اخلو. موږ تاسو دلته چې کیږو په تمه کیږو ولې په تمه کیږو موږ تاسو دغه زده کړي دي موږ تاسو دا ویلي دي کومه اف جی چې پرایس ته نږدې اف جی وي دا ضعیف اف جی ده د دې په مقابل کې او د دې څخه تر ټولو قوي اف جی دغه اف جی ده او د دې څخه تر ټولو قوي اف جی دغه اف جی ده کله چې دغه اف جی ماتیږي تاسو ته دا اف جی ماته شوه دلته ریټیسټ کیږي بیرته بل اف جی جوړیږي په وړه ټایم فریم کې په یو ساعت کې شی جوړ نه شي په وړه ټایم فریم بیرته دلته موږ تاسو ته لږ څه بیرته شي کې لاندې خواته فول باک کوي بیرته دې ځای ته ځي اوس موږ تاسو دلته چیک کوو ګورو دغه اف جی ګورو دغه اف جی ګورو موږ تاسو په شي ګورو په کین باکس باندې ګین باکس دغه ځای څخه اچو تر دې ځای پورې یعنې پرایس چې کوم ځای کې چې شوی دی بیرته پاس خواته لاړ دغه موږ تاسو ته چې دا 50% ښیي پاس خوا لاندې خوا پریمیوم ډیسکاونټ پوه شوې نو اوس څه کوو موږ تاسو ته کومه اف جی په دغه تر ټولو مهمه ده دغه اف جی دغه اف جی دغه اف جی کومه اف جی چې د 50% څخه پاس خواته په سیل کې 50% څخه پاس خواته دغه اف جی چې هر یو موږ تاسو ته مهمه ده اوس موږ تاسو دغه ځای کې موږ تاسو سیل خلو زی قیمت پاس خواته موږ تاسو سټاپ لاس کوي اوس که دلته واخلو قیمت پاس خواته زی موږ تاسو سټاپ کوي اوس دلته موږ تاسو تیشته ګورو کله چې قیمت دې ځای ته راورسیږي موږ ته دغه ځای کې شی جوړیږي په دغه کینډل کې موږ تاسو ته یا پین بار جوړیږي بیرش پین بار دغسې وي یو دانه دغسې چیپي وي داسې یا موږ ته دغسې یو کینډل جوړیږي بیرش پین بار په نوم یا موږ تاسو ته دغسې یو کینډل جوړیږي وبخښه دغسې یو کینډل جوړیږي شنه رنګ کې همدا شانته بله یو کینډل دغسې پسې جوړه شي دغسې جوړه شي چې وکړي سره رنګ کې دا کینډل دې ته وایي چې انګلف کینډل دا یو کینډل چې دا بله کینډل چې کې ختمه کړي په دغه ځای کې دا کینډل جوړه شوه دغه ځای ته ټچ شوله بیرته دا کینډل جوړه شوه بیرته ریورس شوله دغه کینډل ګورو همداشانته مارنینګ کینډل او همداشانته ایونینګ کینډل دا کینډل یا بعضې ډوجي کینډل دی هغه هم ګورو کله چې موږ ته دغه په یو ساعته کې جوړې شوې او بل تر ټولو مهمه خبره دې ته باید بله فکر هم وکړه کله چې پرایس د اف جی په داخل کې و یعنې اف جی څخه مات شوی نه و کله چې اوس پرایس دلته راشي تاسو ته اوس اف جی جوړه کړم یوه سی وایس داسې موږ ته درې کینډلې دي داسې موږ ته درې کینډلې جوړېږي موږ ته درې کینډلې جوړې شوې دلته موږ تاسو ته اف جی جوړه شوه دغه اف جی چې ده چې ده داسې اف جی جوړه شوه اینه وروسته موږ تاسو ته یو کینډل دغسې جوړېږي کینډل پاس راځي د دې په باند چې کېږي د په سر باندې چې کېږي بندېږي دغسې یو کینډل جوړ شو نو دغه چې بند شي دا اف جی موږ تاسو ته چې ده دا هیڅ فایده نه کوي که چیرته دغه کینډل دا پرایس د دې کینډل په سر باندې بند شو دا اف جی موږ تاسو ته چې ده هیڅ معنا نه کوي موږ تاسو ته باید کینډل پرایس د کینډل د اف جی په داخل کې باید موږ تاسو ته شي بند شي اوس که چیرته دغسې څه وشي دغسې نو دا کینډل چې کوو دا کینډل لرې کوو قیمت راغلو پاس خواته قیمت دغسې پاس خواته راغله دې ځای نه شروع وکړله دې خوا پاس خواته راغله اوس دغه ځای څخه وروسته بیرته بیا یو کینډل دغسې جوړه شوه دلته اوس موږ تاسو چې کوو دغه ځای کې موږ تاسو سیل اخلو دغه ځای کې سیل اخلو کینډل په سر باندې یو په دوه پوه شوې دغه ځای کې موږ تاسو بل موږ تاسو کولی شو دې کینډل څخه لکه دا کینډل نه وي جوړه کله چې کینډل دې ځای ته رسېږي موږ تاسو ټایم فریم 10 دقیقې ته واړو دا کینډل دوه دانې ګرون جوړېږي شنې جوړېږي او دا کینډل به نیمایي جوړه شوې وي دغسې به جوړه شوې وي په یو ساعته کې په 10 دقیقې کې به دغسې مکمله جوړه شوې وي چې د مکمله 10 دقیقې بل نیم ساعته به یې چې کړې وي هغه به یې ټوله بنده کړې وي انګلف به جوړه شي موږ تاسو دغه ځای څخه به چې کولی شو چې وکړو انټري وکړو اف جي د پاسه یا د اف جي په داخل کې موږ تاسو چې کوو سټاپ لاس لګوو یو پر دوه موږ تاسو چې کوو دغه ځای یا باید پرایس قیمت د اف جي په داخل کې وي یا باید اف جي ته لګېدلی موږ تاسو چې وکړو سیل واخلو سټاپ پاس ولګوو که چیرته قیمت پاس خواته لاړ او دلته بند شو موږ تاسو دا اف جي چې ده دا بې فایدې ده استعمال وړ نه ده اف جي موږ ته څه ښایي اف جي ما اول کې درته وویل چې اف جي موږ تاسو ته د بازار ټول حرکت ښایي چې بازار دې خواته حرکت کوي دې خواته روان دی دې خواته جریان مومي او دې خواته شاید چې شي نور هم دوام ومومي اوس که چیرته موږ تاسو دلته راشو دا تر ټولو ښه مثال ده دلته به درته راشم دلته موږ تاسو ته څو اف جي دی یوه
رضا خیر بله. رضا بله. اوس ګوره دلته دغه ته بله. اوس رضا دلته بله راځي ځکه دلته اف جي ده. ګوره دلته چې د اف جي ده ځکه دلته اف جي ده. دغه ځای ته قیمت راغلی دلته بند شوی دی دې په سر باندې موږ ته اف جي جوړه کړې. اوس دغه ویک ته وګوره دلته ویک جوړ شوی دلته ویک جوړ شوی دی. د دې ځای څخه وروسته موږ تاسو ته مکوي اف جي جوړه شوې ده. د دواړو نه کوي ده. اوس موږ تاسو ته چې شوی د ځای نه موږ تاسو ته قیمت پاس خاطر راځي موږ تاسو فرض کوو قیمت شروع د دې ځای څخه ده. د قیمت اخیری قیمت دغه ځای دی او د په منځ کې چې دی دغه ساحه ده. اوس موږ تاسو راځو گین باکس یا 500 ډیټا ان پرایس رینج گین باکس اخلو. گین باکس اخلو د دې ځای څخه د دې زیړ څخه تر دې زیړه پورې کلیکه مکشه کړې د زیړ رنګه پورې دغه ځای باندې چې کو موږ تاسو دا بندو. اوس راځو د دوه زیړ هغه چې دغه ورنه چې کو ختمو. دغه موږ ته چې جوړ شو گین باکس جوړ. دا ساحه موږ ته د اعتبار وړ ساحه ده یعنی موږ تاسو چې پرایس خای چې دغه چې دلته اکشن ریاکشن کوي دغه اف جی کې دا اف جی کې دا اف جی کې خو دغه چې ټول دي د موږ تاسو ته په دغه ځای کې باید چې وکړو سیل وکړو ار یو کینډل چې سیل خو په کوم دلیل سره. اوس وګوره دا اف جی ماته شوی ده دلته د بل اف جی بیرته راغلی ده د بل اف جی راغلی ده دغه ځای کې لیکویډ دی ځای لیکویډ کړی ده دلته اف جی ده. ګوره دلته می اف جی ده دلته اف جی ده تر ټولو قوي اف جی کومه اف جی ده چې د پرایس څخه د پرایس څخه د ځای کې وای اف جی دلته جوړه شوی ده. دا اف جی دلته پرایس ته نږدې ده دا اف جی دومره اعتبار وړ نه ده لکه دغه اف جی لکه دغه اف جی فرض کوو دلته موږ تاسو یو بل اف جی په دغه ځای کې ده موږ تاسو ته دغه اف جی دومره اعتبار وړ نه ده دغه اف جی دومره اعتبار وړ نه ده لکه دغه ځکه د 500 د پاسه واقع ده د 500 د پاسه واقع ده د 500 د پاسه واقع ده او د 500 یا د گین باکس سیټینګ هم تاسو وخه دا 50 ده دا 0.15 ده یو ده دا چې دغه بندوي دغه نور چې ټول بند کړي دا چې ټول خلاص وي او جلای شکل هغه ته جوړي شیپ ته جوړي دا ټول بند کړي تاسو دا ټول چې کې بند وکړي اندغه یو چې دا بس خلاص دلته اوکې بس وای اندغه یو چې ته جوړ شوی دی پرایس هغه درته جوړ شوی دی شیپ کچیرته پرایس دې ته راځي موږ تاسو چې کو سیل کو کچیرته برعکس وي ته ته راځي دغه ته راځي بای کو پاس خاطر کچیرته سیل کو دغه ته چې پرایس راغلو موږ تاسو سیل کو بازار ته لاندې خاطر راځي او کچیرته دغه ځای کې وي بای کو موږ تاسو دغه ځای کې کله چې قیمت پاس خاطر روان وي دغه ځای کې موږ تاسو ګورو چې کو بای کو یو د بای قیمت هم درته وخه دغه څه اوس ګوره دلته څومره ډېر اف جی جوړ شوی دی دلته اف جی ډېر اف جی دی همدا شانت ته وګوره دلته مخامخ ټول اف جی جوړ شوی دی. اوس راځو موږ تاسو ته کوي اف جی کومه اف جی د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دغه ګورو دغه های دی پرایس دغه تر ټولو لو ښه اوس راځو 500 په استعمالو دې ځای څخه تر دې ځای پورې ها قیمتونه دغه زیړ لاینونه دا ختمه اوس اف جی ګوره دلته اف جی لرو یې بالکل دلته اف جی موږ لرو اوس راځو لاندې خوا کې دلته اف جی لرو اوس موږ تاسو ګورو دلته اف جی ته وګوره پرایس کې داخل ګوره دلته چې کله رینج ته داخل شوی دلته موږ تاسو ته خدای د 5% رینج ته داخل شوی موږ تاسو چې کو بای کو اوس راځو په ټیټ ټایم فریم کې ګورو داسې نه کوو چې موږ تاسو چې کو اوس دلته موږ تاسو راځو موږ تاسو ګوره بازار راغلی دی 15 دقیقو ته راځو خو 15 دقیقو ته هم راتلی شو 15 بازار راغلی دی پرایس دلته داخل شوی دی ګوره لاندې کینډل نه ده بند شوی دلته داخل شوی ویک موږ ته مهم نه دی څومره ویک راکوي کینډل قیمت راغلی دلته ویک راکړی بیرته دلته ټچ کړی بیرته پاس والا قیمت ته د ځای پر لټه بیرته دلته راغلی دلته موږ ته شي جوړ کړی انګل جوړ کړی خو ډېر په کوي پرایس هلته ویک دلته ګپ ور کړی دا نو چې دلته کینډل جوړ کړل موږ تاسو ته چې شولو بازار معلوم کړی شو بازار معلوم شو چې د ځای څخه موږ تاسو باید شي وکړو سیل واخلو بای واخلو لانګ پوزیشن کینډل باندې شو انګل پکې دلته موږ تاسو کو یو پر دوه یا یو پر یعنی ته وګوره یو پر دوه دلته موږ تاسو څومره وخت راکړی یو ساعت ته اوس راځو حتی 2 ورځې کې یا یو نیمه ورځ کې موږ تاسو شیر کړی یو پر دوه او ته د پوزیشن ته وګوره دلته موږ تاسو داخل شو موږ تاسو په اف جی په داخل کې نشته داخل که چیرته اف جی په داخل کې شو دلته وګورو لاندې ډر بلاک لاندې سټاپ کو دلته موږ تاسو ته یو پر دوه ډېر لنډ وخت راکول نو دغه چې د اف جی ده که چیرته د اف جی استعمال په صحیح طریقه سره زده کړی شي
نو تاسو په بازار کې د سټاپ لاس یا د سټاپ کولو څخه ډیر پامن کوئ. اف وی جی اډر بلاک همداشان په راتلونکي ویډیوګانو کې به موږ تاسو د انورس اف وی جی په اړه موږ تاسو وغږیږو چې انورس اف وی جی څنګه ده. کله چې اف وی جی ماته شي بیرته ټیسټ وشي نو وروسته څنګه کیږي حرکت کوم خواته ځي. نو دغه وه د نن ورځې درس و. د نن ورځې درس چې و اف وی جي وه فیرولیګا په وخت د وکړي چې تاسو یو څه ورنه زده کړي وي. او بل درسونه چې دي تېرې ویډیوګانو کې نور درسونه هم شته د فورکس ټول مکمل درسونه. زه کریپټو کې ډېر کار نه کوم، زه فورکس کې خاص کار کوم. نو تاسو کولی شئ چې فورکس درسونه په همدغه یوټیوب چینل کې په پلیس کې په لومړي کورس کې د فورکس پښتو په نوم دی په کورس کې ټولې ویډیوګانې وګورئ. انشاءالله راتلونکي کې به نور ویډیوګانې هم جوړیږي. یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ، کمنټ راته پرېږدئ. که کومه پوښتنه سوال وي موږ نه په واتساپ په ګروپ کې همداشان ټلیګرام ګروپ موږ تاسو به فیسبوک اکاونټ هم جوړوو په راتلونکي کې، خو فعلا دپاره یوټیوب کې او په واتساپ کې موږ تاسو چې کولی شو یو بل سره پیدا کولی شو. نو یوټیوب چینل ملګرو سره شریک کړئ، بیا ما څخه تاسو کولی شئ دلته یا په ګروپ کې وکړئ. په خدای مو سپارلی، ښه وخت ښې شېبې.